ده چې کوم د ډیورنډ کرښه ده او 640 کیلومتره باندې دا مشتمله ده. په دې کې زمونږ 315 تاریخي کنډونه لارې چې کوم دی دا د زرګونو کلونو نه دي. بیا په دې لارو کې یو مسله دا ده چې دا لارې د باجوړ نه دي شروع. ستاسو په علم کې اضافه وکړم دا لارې د چترال نه شروع دي. بیا په چترال کې چې کوم دی د درپاس لار چې کومه ده د واخان کاریډور سره دا بالکل بې چین او سنټرالي شاته نیغ په نیغه رسېدلې. د هغې نه دېخوا بیا د سلیم خان لار هم د دارندو سره او بیا په دیر کې هم زموږ څخه بله یو مهمه تاریخي لار ده د بینشایي په نامه باندې چې په هغې باندې هم تجارتونه شوي دي. د باجوړ 4 غټې لارې دي په دې تاریخي 315 لارو کې. نو دې 315 لارو کې زموږ څخه 14 چې کوم دی دا تاریخي تجارتي کاریډور پاتې شوي دي. او دا یو لار چې کومه ده ملګري په دې ځینې خبرو لږ اوړي چې د مومن هغه هم ده او که د باجوړه هم ده. دا ټولې لارې مهمې دي. د هرې لارې اهمیت دی په خپل ځای باندې. د ناوپاس لار دومره مهمه ده لکه څومره چې د چین سیپیک اهمیت لري. د ګوسړۍ لار دومره مهمه ده لکه څومره چې د کراچۍ د سند ساحل اهمیت لري. بیا د ناوپاس د اهمیت چې کوم دی دا یو تاریخي خبره ده تاسو ته وکړم. که تاسو یې ګورئ کتاب هم ګورئ د اولډ هند په نامه باندې وینسنټ سمیت یو کتاب لیکلی دی او په هغې کې 2.5 کاله وړاندې هغه یو حواله ورکوي چې تاریخي کومه لار ده د هندوستان په لور د زرګونو کلونو. نو دا تورخم نه ده، دا ګوسړۍ او ناوپاس پاتې شوې ده په تاریخ کې. الکسندر د ګریټ چې کوم دی دا په دې لاره باندې تېر شوی دی، دا د ریخمو په لار باندې یاده شوې ده. نو په دې کې زموږ څخه 14 بیا د غټې تجارتي لارې وي. په 14 لارو کې 14 لارې چې کوم دی دا په مستقل توګه باندې د پاکستان د ریاست جبر موږ ته بندي کړي دي. په دې کې یو بدبختي زموږ دا د مولانا عبدالرشید صاحب هم ناست دی. د ناوپاس او ګوسړۍ څوک نوم قدرې ناري. زموږ د سیاسي مشران نم ګیله ده، زموږ د خپلو ممبرانو نم ګیله ده په پارلمان کې چې د مسایل د حل لپاره غږ پکار دی. پکار دا ده چې په دې پارلمانونو کې زموږ د ممبران هر ورځ په دې باندې خبره وکړي. نو موږ مولانا صاحب او ځینې ملګرو مشرانو د ناوپاس د لارې او د لیټۍ کنډه او ګاهي کنډه او د کږې د باجوړ او ګوسړۍ پورې باقاعده موږ هلته یو قامي تحریک په دې شروع کړی، قامي جرګې کوو په دې باندې. نو په چارمن کې زموږ یو جرګه وایي مشکلات په دې مسله کې څومره دي. زموږ یو ملګری په چارمن کې جلسه کې هغه ویلي جرګه کې چې دا لارې هیڅ چا نه دي موږ ته پوځ بندي کړي، ځکه د پوځ آرمي برګېډ یې ناستې دي. که موږ مطالبه کوو نو د دوی نه یې کولاوو چې تا خو 1200 کیلومتره تار هم راښکلو، 1200 د پوځي قلاګانې هم جوړې کړي. نو مهرباني وکړه دا لار خو کې موږ ته ازاده کړه. نو په نثارباز باندې په سبا له بیا ایف آی آر په دې نوم وشول تر پاکستان نه بغاوت کړی دی. یعنې دا خو زموږ حالت دی چې موږ د قام په مسله باندې خبره کوو. نو دا ډیره تاریخي لار ده. ستاسو نه پکې موږ کردار غواړو چې څومره ستاسو نه کېدلی شي. یو تجویز سره دا درکوو، تجارت او ټریډ دا خو ډېرې غټې خبرې دي. په دې وخت کې زموږ مړی په ناوپاس نه راپرېږدي. 3 کاله مخکې د ناوګۍ یو زنانه زموږ ناوپاس د ناوګۍ تحصیل برخه را دې وخت کې چې مرکن تحصیل یې ختم کړی رانه. نو دلته یو زنانه د ناوګۍ مړه شوله او شیخ جانداره صاحب کرنل سلیمان کمانډن هغه ته سپارښت وکړو چې دا مړی رړو ژوندی به مسنئ، دا مړی په ناوپاس راپرېږده. نو هغه ویل زه به له ایسار ایجپسي نه تپوس کوم 3 ګنټې پسې ویل چې ستاسو مړی موږ نه راپرېږدو. لکه ګوره دې د لارو بندېدونو چې کوم دی انساني المیې پیدا کړي، د ریاستونو د قانونو په منځ کې کرکې پیدا کړي. که څوک غواړي دا چې د پاکستان او افغانستان په منځ کې نږدېوالی راولو، نو د پاکستان فارن پالیسي او خصوصا چې کوم افغان پالیسي ده دا ناکام شوې ده. دا پکار ده چې پارلمان جوړه کړي، پوځیان دا پالیسي نشي جوړولی. د پنډۍ سړی د باجوړ عموما په مسله نه پوهېږي، دا مسله دی د قام مشرانو ته پرېږدي. نو که دا لارې کولاو شي، کم نفرت چې ویلی کېږي افغانان د پاکستان نه نفرت کوي، نفرت به ولې نه کوي؟ افغانستان خو موږ وران کړو که نه؟ افغانستان که خو موږ مداخلتونه کړي، غلطیان هم کړي دي. اوس د غلطیانو نه سبق اخیستل پکار دي. لارې بندېدل د افغانانو په نفرت کې نور هم اضافه کوي. وایي د لوی جومات په ړومبي سب کې ولاړه شیخه د کلي لارې بندوي ستا سره مونځ نه کېږي. یعنې موږ د ولسونو لویې لارې بندې کړي دي. د سکندر د وخت نه موږ لارې چې کوم دی د قامونو تړي، نفرتونه به څنګه ختمېږي؟ نو که دا لاره کولاو شي، څوک دا غواړي چې د پاکستان افغانستان په منځ کې نږدېوالی راشي، نو دا لارې دې کولاو کړي. دویم تجویز دا دی تګ راتګ نه بلډینګ غواړي، نه ټرمینل غواړي، نه بل څه غواړي. دا کوم شته بلډینګ چې کوم دی په ناوپاس کې دا مشر راغلی موږ لیدلې ده. په ناوپاس کې شته چې کوم بلډینګ دی په دې باندې یعنې دا هم نه و. او موږ د 2000 کال نه به سمرقند بخارا ته زموږ نیکونه او پلرونه تلل. اوس خو څه بلډینګ شته که نه؟ یعنې په تګ راتګ کې چې کوم دی لکه څه وسایلو ته ضرورت دی. دویم دا د تجارت مهم خو ورپسې دی، هغې ته تیاری وشي او په هغې کې موږ دا تجویز لرو چې ناوپاس او ګوسړۍ
چې څنګه تورخم پېښور ته نږدې دی نو ناوپاس او ګوسړۍ دومره نږدې ده 2 غنټې مسافت باندې ده نو د تورخم نیم د ټریډ چې کوم رش دی چې هغه ډېر مشکلات پیدا کوي دا د ناوپاس ته راوړلی وشي انشاءالله ډېرې اسانۍ به په دې کې چې کوم دی مخې ته پیدا شي دریم مهم تجویز دا دی چې د پاکستان افغانستان په منځ کې د ایپټا تړون په نامه باندې په 1965 کې چې کوم افغانستان پاکستان ټرانزیټ اګریمنټ شوی دی دا د 2011-2011 پورې و بیا لس کاله هغې کې اضافه شو 21 شو اوس په دې وخت کې د پاکستان افغانستان منځ کې باقاعده ټریډ اګریمنټ نشته دی موږ ستاسو په وسادت دا غوښتنه کوو چې د ناوپاس او د ګوسړۍ دا لاره چې کوم دا باقاعده د ایپټا د تړون برخه دې وګرځول شي لاسلیک دي شي په سندونو کې هغې ته چې څومره اسانۍ راوستل کېږي هغه دې ورسره وشي دا 14 لارې چې مستقل بندي دي دا 14 لارې دې مستقل کولاو کړی شي چې کله دا لارې کولاو وي یعنی تاسو دا یاد لرئ موږ له خو د پاکستان میډیا غوږونه وخوړه چې دومره ډالر رالی او دومره ایډ رالی او دومره د نړۍ د پرمختګ ساینس دا دی چې ته به د هغه قام وسایل راوچتې په هغې به دا خبره مخې ته ځي نور وسایل خو پرېږدو خو که دا لارې موږ ته کولاو شي که نه نو په باجوړ کې به امن هم راځي دا بدامني ځکه ده چې لارې بندي کړي ټوپک او باروتو ته لار کولاو ده سمګلینګ ته کولاو ده نشهیي توکو ته کولاو ده خو که زما شپونکۍ غر ته ځي نشي تللی او که زما تجارت په ناوپاس او ګوسړۍ کېږي نو هغه نشي کولی موږ غوښتنه کوو چې دا لاره کولاو شي ردې څه به امن هم انشاءالله په دې خاوره باندې راځي 80,000 کورنۍ دا باقاعده ریسرچ دی زموږ زه به یې درم کم چې دا 14 لارې کولاوي څه کم 100,000 کورنۍ چې کم دی د دې تجارتي لارو څخه په روزګار وي 100,000 کورنو معنی څه 10,00,000 خلک یو د چمن په لاره باندې 15,000 مزدوران 15,000 د لاسګاړو مزدوران 10,000 نور لاسي مزدوران او 9,00,000 خلک صرف یو د چمن په لاره په روزګار دي نو که دا موږ د ناوپاس لار کولاو کو دا د ګوسړۍ کولاو کو دا جنګونه به هم ختم شي دا کډوالۍ به هم ختم شي اکثر موږ نه سوال کېږي خندام کله څوکۍ کوي ناوپاس او ګوسړۍ کولاو کې ته به پسې وړي زه نور هېڅ هم نه وړم زه صرف د ماربلو صنعت تر سنټرل ایشیا او د مشرقي یورپ چې کوم مارکیټ دی هغې ته رسایي ورکوو د دنیا وسایل به موږ څه پیدا شي د هغه طرف نه به هم ډېر څه کېږي په تورخم چې کوم تجارت کېږي دا زه په دې لارو باندې هم کومه خو دا لارې چې کوم دی د ناوپاس په حواله زه دا خبره ستاسو نوټس کې راولم چې ګورې دا یوازې د باجوړ نه دا د مومند په ګټه هم ده ځکه یو سړک د ناوپاس په باجوړ دی یو په مومند دی دویم دا لار بیا ځان له د باجوړ او د ناوپاس هم نه ده په ټولو لارو کې د ناوپاس اهمیت چې تاریخي هم دی اوس په دې وخت کې جیوګرافیکل او هسټوریکل اهمیت هم لري نو د ټول ملکان دپاره دا ګیټوی ده د ملکان ډویژن 8 ضلعې او مومند د دې 1 کروړ آبادي ده نو د دې لپاره د سنټرل شا په لور یو لاره نشته که دا ملکان ډویژن خو د وسایلو مرغۍ ده د وسایلو نه ډکه ده نو دومره وسایل دي په ملکان کې که دا ناوپاس لار ورته کولاو شوه که نه نو په دې کې چې کوم دی دا ټولو لسونه به هم په روزګار باندې شي موږ نه غواړو وار اکانومي دې ختمه شي په دې خاوره جنگي بیانیه دې ماته شي صنعتي اقتصاد غواړو د لارو اقتصاد غواړو د دې سره اخري خبره ده چې ناوپاس د چمرکند د قام په خاوره کې دی هغه یې ځمکه هم چې کوم دی ستاسو موجودګۍ کې خپل پټي موله ورکړه چې کومې اسانۍ دي او کومه ویړیا یې ورکړې پیسې مطالبې هم نشته دغه لوکل خلک ډېر زیات متاثره دی جنګونو کې هم تباه دی غریبي هم ده نو د چمرکند د خلکو لپاره خصوصي چې ستاسو نه څومره کېدلی شي د دغه آبادو په بنیاد باندې هغوی ته هم ګټې ورکوي او زموږ د باجوړ او د مومند ټولو ولسونو مشرانو په دې اتفاق دی چې وړومبی سمدستي د تګ راتګ لپاره ناوپاس کولاو کوي تجارت هم جوړ کوي او بیا پسې د ګوسړۍ لپاره همدغه شان کار بوځئ مننه